ګرځا دا دنیا دا یو سړی نه چا پیسې او تختولې اغل د سیمنډې والے چې منډې والے هغه چې چا نه تختولې وي هغه ادیره ته منډې چې ادیره ته منډې کړې خلک ولا هغه د لارو اغل الکتانې چې پیسې وړي دي هغه الغم مکوا چې زی نو ابازو لا برازي زه دغه د دلته برازي او تپوس پتی دلته کو تاسو پوه شئ نو ارګ به داو چې مونږ نه به خدای پاک صرف دومره تپوس کوي چې تاسو په علم کې یو کار غلطو کنور وست نو په خپل دین ویلو کنه نو مونږ خو په ډاډه زړه دا ویلې شو کنه چې خدای مونږ په خپل خو ویلي نور زور او وسم نشته زمونږ وس کې کار نه دی لیکن په خپل ویلې دي چې دا د مسلمانانو ملک دی د دې قانون د پیرنګي نه دی په کار د دې قانون قران او حديث د جناب محمد رسول الله عزیزانو سربراهان د دنیا آب په خپل رنگ کې نیولې تاو زما په خپل رنگ تاو زما منس کې تنازع پیښه شو او تلاري تانی ته راپورټ ته وکړو یا زلالم تانی ته راپورټ مې وکړو دام تاو ما قران پرې خو راپورټ هم تانی ته تاو زما په دین نیولې لکه تاسو ګورئ د پیرنګي قانون دی په دې کچرو د بل چانه دی دنیا ورته ولاړې د دې تپوس بم خدای تاو ما نه کوي چې قران باندې قانون موجودو تاسو خپل فیصله دې ته ولې نه وړي تاسو د پیرنګي په قانون ولې فیصله او د پیرنګي مونږه پریخي څه دي چې لا پاتې قانون پرونه جنگ اخبار د لاهور وګورئ پرونه د لاهور د جنکو د میک اپ مظاهره پکې وګورئ یو پښتنه وکي دا په جزم سره درته وایم یو پښتنه چې نواز شریف چې اوس امریکای ته تلو لس ورځې کم جاز ور سره خدای نور مرکز ورکش یعنی په شود بد نه پويږي کوم نه کیږي دی ګیری ها دا خو کولای شي خبره نه لس ورځې هغه د پاکستان د ټاپ جاز چې دی چې کم په میاش کې کروڑونه روپۍ ګټي او ور سره بیا غواله جوړ شوی څنګه سیټونه تلری کړیو ډبل بیډونه ورته پکې چولي بیا خاتون اول ور سره روانه وا هغه له پکې سنگار میزم لګورې چې په جاز کې بم شونډه مونډه سره کوي لګیا وي تاسو خیال دا شپږ شلي کسان د بارډر صوبیداران ځان سره بوتلی پکې د قبایلو منبرانو مو د بارډر صوبیدار دیته وي چې په تنخواه ګوته لګي دسخط کولو چل نه ورځي دا شپږ شلي ځان سره بوتلی بیا کلکټن سره چې ملاو شوی دي د چا په کور کې چې ډسټینی دي دینه تاسو کوي چې کلکټن سو وخت کې لاس ورکو زمونږه مادر ملت ته نو څومره ساتي ولا لاس پزولو وای شوي شرمېدلو دنه دا تاسو کا چې ته د کشمیر کې اور بلده ته د کشمیر خرستا د خلی سکارو چې تا امریکای ته ځان سره بوتلا د خلی د سکارو او بیا د خزنه په جاز کې د لپسټیک سامان جوړ کړي بیا دا پته ولګوي چې د دې قومي اسمبلی په دې منبرانو باندې عربونه روپۍ خرج دي عربونه غریب روټۍ نشي پیدا کوله پاغه ټیکس لګیدل دي او د پارلیمنت په منبرانو عربونه روپۍ د میاشتې خرج عزیزانو خبره ده چې څنګه مې وی اسې جیوي چې څنګه قوم دی هغه سي خدای حکمران مسلط کړي کتا سستاسو عمرې او استاسو دا کرتوت او دا کردار وي او خورز د مولیدانو زما دا ګیره په متیازو کله خورز بنه ګوري چې سو پر دا د ګوندلو غیان په دې قوم مشران وي الله پاک دې د کابل طالبانو لډیر توفیق ورکړي خدایا هغه رنگ چې کوم دې په کابل کې جوړ کړي دی یا الله دلته هم جوړ کړي هغه رنگ دلته هم جوړ کړي خدای دې خړایلو نم خلاص کړي خدای دې بی دینونه او دې بے حیا او بے غیرتونه دې نم خلاص دا قوم دغه څه خده چې دا څنګه خدای رانی ولې دی دغه څه خده خزیلا ووټ دوی ور کوي خزا دوی منبر کوي خر ورته ودروا دوی ورته منبري ور کوي ووټ ور کوي خر ورته عزیزانو د ملک نه دی والله علم بالصواب چې الله کم قهر لا ساتلې دی او د کم قباش قهر به نازلېږي خدای خپوي پاتې پکې هیڅ نه دی هیڅ نن 100% د پاکستان مسلمان چې دی هغه خدای رانی ولې دی په مسلط کړي داسې خلک دي تا په سرک باندې چادري خرڅولو ته نه پریدي ټیکسونه دي نوکرونه وستل دي او خلک بیروزګار کول دي یو تبعی جوړه په بدبخت قومه نن 50 کال شو د پاکستان جوړېدو د پاکستان د خزو شاپینګ چې دی هغه په 50 کال کې پورا نشو ار ورځ پاکستاني خزو وګورئ په شامی روډ آرمی سټیډیم په صدر کې شفیع مارکیټ او په خار کې کوچی بازار
په 50 کاله کې د دوی شاپینګ چې دی هغه ختم. نو د کوم ملک چې عمرا داسې وي او د کوم ملک چې ښځې داسې وي هغه ملک هم تاسو د ښې ورځې تمه کوئ چې مونږ ته به ښې ورځې چېرته نصیب شي. عزیزانو که د خدای قهر او ګرفت راغی تاسو په دې مه غاوره کېږئ چې مونږ د جمعې مونځونه کړي دي یا زه ملا یم یا زه پیر یم یا بزرګ یم. که د خدای قهر راغی مولیان او پیران به د ټولو نه مخکې اغوستي او تباه کوي. د موسی علیه السلام په قوم چې عذاب راغی کونو قردتن خاسئین بزوګان شو نو سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو. موسی علیه السلام فرمایل چې یا الله دا ولې دا سپینګیري دي خو څه نه کړي وی دوی قوم دا قطع تعلق نه وکړي دوی به کته چې دا قوم باغی دی د خدای نه ورته نه په ژبه ویلي او نه په لاس نیولي او نه قطع تعلق ورسره په زړه کې کړی. نو د سپینګیرو عذاب به زمونږ عذاب به د هغوی نه زیاتي. 3 قسمه تبلیغ دی په لاس نیول په ژبه ویل او کني په زړه کې قطع تعلق کول. دا 3 قسمه تبلیغ دی. کدی کې یوم نو عذاب چې راغی د هغې عذاب نه به زمونږ سخت. نو عزیزانو دعا کوئ چې الله د دې ملک عمراو ته هدایت وکړي. خدای د ابوبکر صدیق سوری په دې ملک باندې وکړي او د صحابه سوری په دې ملک باندې وکړي. خدای د دې ملک ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله دا کم لعنت چې دې وخت کې ښځو په ملک کې جوړ کړی دی خدای دا لعنت په خپل قدرت سره اوچت کړي او په کور کې د ناستې توفیق ولا ورکړي. د رمضان کې بعد ملیانو ویلی کنه چې یو اجتماع کې لټوي او 2 اجتماع کې لټوي او 5 اجتماع کې لټوي او په 2 اجتماع پر ډېر زور دی. نو په 2 اجتماع پر ډېر زور دی خو چې کوم ملک د 2 اجتماع پته خو مو لګي چې 2 اجتماع کومه ده. پاکستان خو د ځان کپاره وکړه په دې کې خو د 2 اجتماع پته نه لګي. د ښځو د افطاري پاټۍ خو پکې پته لګي ښځې د افطاري پاټۍ ورکوي. نن اخبار کې وګورئ بېنظیرې ته افطاري پاټۍ ورکړې ده نو ټولې دا د امبر صاحب لیکې بربنډ ساو بربنډې رتې ولاړې د افطاري پارټي بېنظیرې ته کړې پکې غلام اسحاق خانم را روان دی افطاري پارټي. او دا افطاري پارټیانې چې څوک کوي دومره د ځان کپاره نه چیچي چې تپوس دې وکړي چې روژه شته که نه. افطاری پارٹی خو سبقت د روجې غواړي که نه کېغبانې روجه دې وي نو ته د افطاري پارټي وکړې که روجه نشته نو افطار د څه شي کې روجه ماته خو هلکه روجه څوک ماتوي خو چې وړاندې روجه وي نو روجه ماتوي چې روجه یې نه وي نو روجه ماتوي څنګه. نو صاحب افطاري پارټیانې دي په دې ملک کې یو ماحول او یو غیمه جوړه ده بزرګي خو لاړه. د پاکستان حکومتونه دا کوشش کوي چې بزرګي خلاصه کوي چې مسلمان هم څوک پاتې نشي ځکه چې هغه ګنده دولتونه په جوماتونو کې او په خلوتونو کې او دغې کې ګرځئ را ګرځئ که د چا لغوندې ربط خدای سره پیدا و نو هغه هم کټ کېږي لګیا څه زیوله کټ کوي او څه دا بله مسمات ګلمرجان چې ناسته ده څه به دغه کټ کي که نه دي کنګیر چاپېر چې کوم ناست دي هغه هم هغه لچر کوچر دي چې الله پاک دې امان راکړي. نو زمونږ که څه لږ ډېر لګاو به هم خدای سره پیدا کېده هغه ختم شو. د 200 روپو دکاندارانې پرون نیولي دي یا 10,000 روپۍ واغستې پرېښوه او یا ټیم بټکې فوټ کې جیل ته واستوه 10,000 روپۍ. مال ډېر شکر دی تاسو به هم د بېنظیرې فوټو دلته لګوله اوس خو ملیان هم ورته ټوکرای ټوکرای کېږي. نن د یو ملا بیان دی ټولو ملیانو ته پکار دي چې پیپل پارټۍ کې شي او دا ډېره ښه پارټي ځکه ده چې زه یې مشیر لګولی سراج دین پوري ویلي دي مالدله انواری ورکړې ده ادمي نور جمال کیسه ده او چې کوم ملا انواری خولې ته ورسېده پاکه دیدي شوه کوم ملا ده چې چا له انواری نه ده رسېدلي هغه له غوندې اوچت ټیټ کېږي او چې انواری چا ته ورسېده اوس به کېږي یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجہ ہے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہان کو بادشاہی کے ڈگانو غلدی
او درویشان په درویشۍ کې ټګان وکړي. د ایران خو بهني وګوره په مدرسه کې ناستي په دای باندې خو چې خبر ورشي چې پلاني سړي دا چل کړی دی ورته بزنې مردار په ایک پاس تیار بچه ګورې بیا ټوکې ته تړلې غړم شي بس غوښې پاس په هوا کې مارغانو دغه چې په یو ورځ کې اتېرو ورځو کې 200 د منشیاتو کاروبار کول والی پانسي کړ 200 دلته یې چې ونیسي اف آی آر دی بیا به غړنجېږي بیا به کړنجېږي بیا به صاحب بیلیبل شي بیا به های کورټ شي بیا به سپریم کورټ شي د بېنظیر حکومت به پرې راشي اعلان به وکړي چې ټول مجرمان مې معاف کړه نیغ مولی به سپین راوځي خلاص مجرمان معاف کول ستا کار دی که دا د خدای کار دی خدای یو سړی مجرم کړی د بل کور یې وران کړی او ته پرې راپاسې دې تا معاف کړو نو خدای به نور تاسو خرابوي که خیر وي کېږئ به نه اوس پاکستان دی پکې مونږ لګیا د انسان تعریفونه د بېنظیرې تعریفونه کوو دې کې شک نشته چې ښځه ده او جنایه ده بله ورځ رانه چا تپوس وکړئ چې دا روژه کې چې کومې ښځې دا دغه لګوي دې شونډو باندې هر څه بلا چې ورته وایي په دې روژه کې ما روژه کې چې کومې ښځې شونډې سرې کوي د هغې اډو روژه وي نه د هغې روژه نه وي شونډو د پاسه چې سرخي لګوي دا تېرېږي دننه دې سره روژه نه کېږي او دې اډو روژې دا ښځې نه دي نه نو دې نوکونو د پاسه چې کوم پالش لګوي نوکونو د پاسه دې سره اودس او غسل نه کېږي غسل هم دې سره نه وځي او اودس هم ورسره نه کېږي نو ما وی چې دا شک نشته دې کې چې ښځه ده جنایه ده او د تعریف قابله به څنګه شي چې په دې ملک کې قوم دھوکہ په دې کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ زه د دې ملک نه غریبي لرې کوم دا یې ویلي که نه زه د دې ملک نه غریبي لرې کوم نو دا د بې لګامه قوم او د بې مراره اوښ زامن قوم چې دي ورپسې هله یو هېر جوړ هېر جوړ دی چې هله صاحب غریبي به لرې شي هر سړی به په تخت کې هر سړی به په تخت کې د وینځې زوی هم وینځئ غلام وي د وینځې زوی مالک کېږي نه غریب به هم غریبي چې دا خدای غریب کړی دی او خدای پې غربت لرې نه کي دنه بنده غربت لرې کولی نه شي دا به هم غریب وي نو نننی بیان دی چې آینده بجټ به ډېر سخت وي او قوم ته ورته تیار اوسېدل پکار دي آئنده بجٹ با ډېر سخت وي او قوم ته ورته تیار اوسېدل پکار دي بجٹ سخت څه معنا ته دې پوهېږئ بجٹ سخت دا معنا چې اوړه به نور ګرانېږي غوړي به نور ګرانېږي بجلی به ګرانېږي سوی ګیس به ګرانېږي کپړه به نوره ګرانېږي بجٹ سخت دا معنا په کورونو ټیکسونه به نور زیات شي انکم ټیکسونه به نور زیات شي بجٹ سخت دا معنا همیشه د پاره مونږه په پاکستان کې الله دې امان راکړي خو د داسې خلق هم صفتونه کړي دي چې خالص د غلو ډېرې دي شکل یې د سړي نه وي نمونه یې د بني آدم نه وي څه کمال پکې نه وي څه صفت پکې نه وي سوا د خپل ځان نه بل څه ته خیال نه وي او مونږ د هغې هم صفتونه کړي نو د بے کماله ذواتو صفتونه په پاکستان کې کړي دي نو خپل حشر به وګورئ خپل انجام به وګورئ آسمانی عذابونو انتظار وکړئ چې په رنګ رنګ کې به در باندې نازلېږي او د ځان تماشې به وکړئ کله نه چې پاکستان جوړ دی 8 ګنټې او 15 ګنټې لوډ شیډینګ چې دی هغه ډو چرته شوی دی
नन दवाबड़ा बयान दे कि 8 घंटे और 40 मिनट लोड शेडिंग बखार की और 15 घंटे लोड शेडिंग चे दे कलो की उस अवल खुद इंसाफ तो गो रही कि बखार की 12 घंटे वाली और पकड़ो की 15 घंटे वाली दादा खार खल्क चिदी दादा आसमान नरा प्रिवती दी और दखलो खलक चिदी दा काफिर दी वाली वो आजाद पर मुल्क नाजिल ने नो पकार दादे चे पटोल मुल्क मसावी भी कर पहाड़ चायो बराबर भी 15 घंटे लोड शेडिंग दे पमुंगम शी पखार के जका चे वेटिंग शाह अब्दुल्ला चे हर दजाल दे लो बोलो अब्दुल्ला यो शायर हो तो देना खार ना जदा पाकिस्तान जोड़े दोनों पके डेर पेश हो और डेर शेरुना बे जोड़ो लो कसायद बे जोड़ो लो वो जो पाकिस्तान जोड़ से नो तो कईम खान हुकूमतों से शेरुना वेलू नवीनी वो पजेल के वाचो चाहते पुख्तना होगा जो तसंग जेल तरा ले अगर जेल तजकर आलम चिटिंग शाह अब्दुल्ला चे खरदजाल दे लो बोलो या नादा नगरान दे हिफाजत द गोलो तासो ख्याल ना रहे न तासो टिंग से कि खरदजालम लो बोलो उस बार टिंगे गई वो पकार दादे ची आजाद पर मल कराशी ची पटोलो खल्को मुसावी भी का नो कलो खल्को बाने वाली 15 घंटे दे दखार पर खल्को वाले 8 घंटे उस 2 रोजों के बनोर अकबल आजाब उगो रही बल उगो रही चे दा गरीब बा कथा सो ख्याल करे पीपल पार्टी और पोस्टर शाया करे चे हमारा आजम गुर्बत का खातिमा नुदा को बेवकूफ कौम दे चरे न पुई चरे यारा खुद सड़ी जामन नहीं यारा दासी हर दिमाग कौम बदे पर दुनिया की लिदरे नहीं चल पोस्टर की लिखनी थी चितम बगरीबी खत्म गरीबान और पजानम झंडे दे पीपल लगोले हो पदा पला सुंबाई के मो लगोले हो अलग गरीबी खत्मी उस पता अगर लगी कि हमारा आजम गुर्बत का खातिमा ना हमारा आजम गरीबों का खातिमा कि पदे मुल्क के गरीब पाते नशे और टोल मुर्दार शी खबर दावा देखो मिजाज साइजी भरे खबर न पुई पदी गुड़ागानम पुई कि बेनजीरे देर तकरीरों को पा अमरीका की सेनेट वार्ता नास आओ बासे वार्ता खलक नंबावे चे खजे ताजिम खलक अकबर कीनी नो दा पसंद ताजुब खबर है ना उस मुलायमा गिरे वाला है ज तकरीर को मत आसरी बुढ़ागान लखोबम दरगले दे सरुनम दादा चल की उस दरते जिने दल तकीनो मा तो गोरा चिरा बुढ़ागान तेरा से दा पसंद ताजुब खबर है ना बुढ़ागान हम लग गया अमेरिका के जोर और तकरीर और सेनेट के दाव सेनेट के तो खबर पड़ी गई सेनेट के दाव है कि मुल्क में जमहूरियत सहला बुढ़ी लगिया ने अमरीकी ते दरखास्त को जमहूरियत राता बहाल का सेनेट के दाव नो खजाना नो खजे वारसा है पर तमाशे पीपल पार्टी टोपू नवाज जमहूरियत उसते यो सुबह पयो मंडे वही बला सुबह ते पबला मंडे वही बला ते पबला मंडे वही मेंबरान साहब मंडई लगे दले दा बयान और दे को बंदे सौदागानी की राठी होनी की अल्लाह चिकम मल्क नहीं हो द काम पर नजर वर्तनी कतले जमा दे खुदा पर जात पसनी कदा कौम राठी और बिया दादी जमीरा कौम
دا پروټه خرڅېدو او په چایو خرڅېدو او په 10 روپۍ خرڅېدو. زمونږ ښځې په 10 روپۍ په پولینګ سټیشنونو کې خرڅې شوي په 10 روپۍ. دا بیا زمینه کو نو څو پورې چې دا ملک ته الله د کرم په نظر کتلی نه وي تر هغې پورې دا ملک بني ادم نشي راټینګولی. نو دعا وکړئ چې الله دې ورته د کرم په نظر وګوري. کینی دا ملک تباه کیږي، دا غرقیږي، د هلاک او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ دی. تاسو وګورئ نن سال دی زموږ سال دی جلوس وباسي، څوک وایي هله ټیکس ولګي، څوک وایي د بجلی بل زیات راغلی. 110 کسان بې نظیرې ځان سره بوتلي دي 110 امریکې ته. د 110 کسانو ضرورت څه ضرورت یې خو ته سربرای مملکت وې ته به تلی وې هغې سره به دې مشورې کړی وې. صدر بوش دی که برش دی ته به تلی وې برش سره به دې خبرې اترې کړې وې. بس ټیک ده 110 کسان. بیا زمونږ د دې صوبې چیف منسټر یې بوتلی د ده څه کار ولته دغه نخرې به یې پلارم کولې. دلته نه یې صوبه سرحد نه یو وزیر بوتلی و چې هغه وزیر وګورئ چې ویې ګورئ نو که خیال هم کړئ دغه سمسرې نه وي سمسرې دا په ادګیرو کې چې ګرځي پېژنئ هغه سمسره وه. نو هغه وخت کې ما ووی چې ده لوی ظلم وکړو چې دا سمسره یې بوتلې وه. د چین خلک به وایي چې د صوبه سرحد داسې پلیت مخونه دي لکه دا د ده چې دا کیسې به یې پلارم کولې. انجام یې څه شو؟ ملک تحمل نشي کولی د اخراجاتو او تاسو پې رئیسي دي. الله رانیولي دی. کچرو چپړاسیان تاسو سره سمه خبره نه کوي. په تانه کې سپایي تاله ډیلې درکوي، په دفتر کې چپړاسي تاله ډیلې درکوي، په درخواست تاسو غور نه کوي. غلطې فیصلې هم کړي دي، انجام به خپل ګورئ. پرون راته یو سړي ویل چې دا تاسو د ښځې د حکومت خلاف ولې؟ مونږ خو خلاف نه بس خدای را پېښه کړه نو مونږ څه کار دی خلاف وی چې ناسې شرعي طور د دې څه نقصان شته قدمکار غوندې یو که نه شرعي طور نقصان شته مال شرعي طور نور هېڅ نقصان نشته. خو قرآن چې د ښځې متعلق څه ویلي دي یو څه دي او تاسو وکړه بل څه. وی چې څه شی دی مال قرآن ویلي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. قرآن ویلي دي چې ښځه به په کور کې کیني او په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړه اواز یې چېرته بار پردی سړی وانه وي. قرآن دا ویلي ته تاسو وکړه څه کوئ وہ یہ سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داف کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. کہ یہ سر کرنے کی ماں دے سرکار نے زما دې سرکار دې چې څه ما ته د قرآن او د حدیث پر رڼا کې خلاف کاری ویم به ہر حال میں حق بات کہیں گے منبر نہ صحیح برسر دار کہیں.